بسم الله الرحمن الرحیم. ای مقتدی به امام پسې قرات کوي او کنا نو الجواب قرآن عظیم الشان کې رب العالمین فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې د قرآن عظیم الشان تلاوت کیږي نو تاسو فاستمعوا هغه اورئ وانصتوا چپ ودرېږئ. نو چې اوریدل کله کیږي چې کله ته چپ ودرېدو نو لعلکم ترحمون په تاسو باندې به رب العالمین رحم وکړي. بل حدیث شریف کې راځي من کان له امام فقرات الامام له قرات، چې چاله چې امام وي نو د امام قرات د مقتدی د پاره قرات وي. نو بعضی خلک داسې وایي چې نه ته به قرات خامخا کې، نو هغوی نه بیا تاسو دا تپوس کوي چې کله تاسو نه ټول رکعت لاړ شي او صرف تاسو په رکوع کې شامل شي نو تاسو بیا دا رکعت دوباره کوي او کنه. هغوی هم د دې خبرې قایل دي چې دوباره نه کوي، بس هغوی موس شوی وي.